او نیکي هیلو مو ومنئ. په دې تمه یو چې تاسو به تر دې دمه راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. قدرمنو اوریدونکو، ملي یووالی د دوو کلمو ملي او یووالي مرکب لفظ دی. د یووالي لغوي معنا یو کیدل او یو موټی اوسېدل دي، اما سیاسي معنا اتحاد، توافق او اتفاق دی. د نړۍ یو شمېر زیات علما په دې اند دي چې د یو هیواد د پرمختګ اساسي لامل ملي یووالی دی. نو هغه هیوادونه، هغه کورنۍ چې غواړي د پرمختګ لوړو پړاوو ته ورسیږي، نو دوی باید چې په خپل منځ کې ملي یووالی ولري. د وګړو ترمنځ یې ملي یووالی، اتفاق، اتحاد موجود وي. اما که د وګړو ترمنځ یې ملي یووالی، اتفاق، اتحاد موجود نه وي، نو د پرمختګ لوړو پړاوو ته رسیدل د دوی دا خوبونه بیا دروغ دي. خو پوښتنه دا ده چې کوم لاملونه دي چې د ملي یووالي د رامنځته کیدو سبب کیږي، او برعکس کوم لاملونه دي چې د ملي یووالي د منځه تلو سبب کیږي. آیا رښتیا هم ملي یووالی د یوې ټولنې د پرمختګ سبب کیدای شي؟ په همدې موضوع در سره نن په فکري رغونه خپرونه کې خبرې کوو. خپرونه ما نور غفور ظهیر درته جوړه کړې او تاسو ته هم د اورېدو بلنه درکوم. لکه څرنګه مو چې وړاندې هم وویل چې ملي یووالی د یوې ټولنې د پرمختګ اساسي لامل دی. خو کیدای شي ډېری اورېدونکي د ملي یووالي له کلمې سره اشنا وي، خو ځینې اورېدونکي بیا شاید د ملي یووالي له کلمې سره اشنا وي، خو په مفهوم او معنا یې سم ډول پوه نه شي. راځئ لومړی د نجیب الله احمدي څخه دا واورو چې ملي یووالی یعنې څه. بسم الله الرحمن الرحیم. نور غفور ظهیر صاحب تانه مننه چې مونږ خواته زحمت کړی ده. ملي یووالی اصلا د ملي یووالي کلمه چې ده دا ولسي یووالی په معنا سره ده، چې د ولس یووالی وي. نو طبیعي ده چې یو ټولنه هغه وخت کې چې ولس یووالی ولري او ولس سره په یو خبره اتفاق وي، نو هغه ته ولسي یووالی وایي. او دا یووالی چې دا اصلا د کورنۍ نه اخیستل کېږي. کورنۍ کې که چېرته کې ځکه د کورنۍ غړي افراد که نر وي که ښځه، که د کور په سرپرست یو داسې څوک وي چې هغوی نظریاتو ته، د هغوی مقام ته، د هغوی حیثیت ته احترام لرلی وي، نو همدغه جنه شروع کېږي. بیا همدا کس سبا د کلي، بیا د ټولنې، بیا د اجتماع برخه ګرځي. نو ملي یووالی، اتفاق او اتحاد په مختلفو مسایلو کې چې سره شریک وي او تفاهم وي، سره یووالی منځته راځي. له شک پرته یوه ټولنه یا یو هیواد هغه وخت کولی شي هغه لوړې کچې ته ورسیږي چې د خلکو ترمنځ یې وحدت او یووالی شتون ولري. وحدت او یووالی هغه وخت په یو هیواد کې رامنځته کیدای شي چې خلک یې د الهي احکامو او اسلامي شریعت ټولو احکامو ته پابند وي او په خپل ورځني ژوند کې تطبیق کړي. د اسلام مبین دین تل د اسلامي امت د وحدت پر اصل باندې تاکید کړی او تل یې د مسلمانانو ترمنځ له اختلاف او تفرقې نه کرکه کړې ده. د اسلام سپېڅلی دین د ارشاداتو په اساس ټول مسلمانان د یوه پلار او یوې مور حضرت آدم علیه السلام او حضرت بیبي حوا رضی الله تعالی عنها نه اولادونه دي، چې پر همدغه اساس باید ټول مسلمانان منظم او موحد صفونه ولري. خو د نړۍ یو زیات شمېر هیوادونه غواړي چې د نورو هیوادونو ملي یووالی له منځه یوسي. پوښتنه دا ده چې څه ډول کولی شي چې د یوې ټولنې یا د یوې کورنۍ ملي یووالی له منځه یوسي؟ پړی نجیب الله احمد صاحب. اصلا د اختلافات څه اسباب لري؟ زما په نظر سره خو هغه غټه خبره همدا ده چې د اختلافات چې راځي د دې یو خو د اختلاف د نظر وي، یو د بل نظر ته احترام ونه شي، بس هغه اختلاف ته لاس اچوي. او بل د ګټو اختلاف ده چې یو چا ګټې تامین نه شي، ګټې ته صدمه راوسي، اختلاف منځته راځي. او دریم د حیثیت او د مقام اختلاف ده چې چاته مقام په لاس ورنه شي یا د حق وي او مقام یې ضایع شي، اختلاف منځته راځي. نو دغه لاملونه دي چې د یو ټولنې هغه بنسټونه نړۍ له منځه وړي. که دې ټولو ته پاملرنه وشي، د هر چا نظر تایید شي یا نظر یې واخیستل شي، مثبتې خواوې
هغه عملی شي او همدا شانته کې د چا ګټې چې په خطر کې واچول شي او د خطر نه وژغورل شي او څوک چې اهل دی مقام وي هغه ته خپل مقام وسپارل شي. فکر کوم دا اختلافات له منځه ځي او پرمختګ منځته راځي. بالکل اول خو د الله تعالی کتاب قرآن کې پاک فرمای چې ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. الله وایي الله انسانیت ته دا لارښوونه کړې ده چې تاسې اختلاف مه کوئ، اختلاف ګډوډي مه کوئ. که تاسو د اختلاف ته لاس واچو نو تاسې به د بېعزتۍ سره مخامخ شئ، رسوا به شئ، وقار او حیثیت به مو د لاسه ورکړی وي. نو همدلته الله وایي که د تا مقام ته، نظر ته یا نورې تا غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو ته وروسته بیا وایې چې واصبروا ان الله مع الصابرین. تاسې صبر وکئ، وړاندې له دې نه چې جدا جدا شئ، بېاتفاقي وکئ، نو د هغې نه لږ صبر وکئ. دا صبر به تاسو ته مثبت نتیجه راوړي. د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې چې بخاری او مسلم له عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه روایت کړی دی فرمیلی دي مسلمان د مسلمان ورور دی، پر هغه د ظلم نه کوي او هر څوک چې د خپل ورور د اړتیا لپاره هڅه وکړي نو خدای جل جلاله هم د هغه د اړتیا په پوره کولو کې مرسته کوي او هر څوک چې له خپل ورور نه د دنیا له سختیو نه یوه سختي لرې کړي نو خدای جل جلاله هم د آخرت له سختیو نه یوه سختي ترې لرې کوي او هر څوک چې یو مسلمان رسوا نه کړي خدای جل جلاله به هم هغه د قیامت په ورځ نه رسوا کوي. په همدې ترتیب لیدل کیږي چې د اسلام دین د وحدت، ورورولۍ او یووالي دین دی او هر اسلامي ټولنه هغه وخت د انسانیت او اسلامیت لوړې کچې ته رسیدلی شي چې اسلامي ارزښتونه او ارشادات یې په پام کې نیولي وي او د خلکو ترمنځ د ورورولۍ او برابرۍ په اصل عمل وکړي. که د نړۍ نور هیوادونه وغواړي چې د یوې ټولنې یا د یوې کورنۍ یا د یوه هیواد ملي یووالی له منځه یوسي نو د دوی اولین قدم یا اولین عمل په دې ټولنه، د کورنۍ او په دې هیواد کې تفرقه یا اختلاف جوړول دي. آیا رښتیا هم تفرقه اچول یا اختلاف رامنځته کیدل د ملي یووالي سبب کیدای شي؟ پړی نجیب الله احمدزی. ما مخکې وویل چې د تفرقه او د ګډوډي چې رامنځته کېږي، یووالی چې له منځه ځي، څه لاملونه دي؟ ولې نه تفرقه اصلا د تفرقه چې منځته راځي څه اسباب وي د تفرقه چې راځي؟ اول خو باید تفرقي اسباب ختم شي چې تفرقه وانه چول شي. خو ما وویلې د قرآن هغه نه مې ویلې چې خدای پاک وایي چې تاسې په همدې صبر وکئ. که د تاسو غوښتنې ترسره شوي نه وي، مقام مو ترلاسه کړی نه وي او یا تاسو نظر نه وي اورېدل سوی، تاسې صبر وکئ. د صبر نتیجه مثبت راځي. نو مو معلومداره خبره ده که بیا څوک دې ته لاس اچوي چې زه تفرقه کوم یا زه ځانځاني کوم یا خودسري کوم یا د ما دې حیثیت ته پام نه ده سوی، یا ما دې حیثیت اعاده نه ده سوی، نو زه غواړم چې ځان ته شم، تا نه جدا سم. دې باره کې خدای پاک وویلې، ما آیت وویلې چې خدای پاک وایي چې تاسو به بې عزته شئ، په دې کې تاسو به په دې کې سپک شئ. نو د دې وجه نه چې څوک تفرقه اچوي هغه ټولنه به د بېعزتۍ تر څنګ د پرمختګ او هغه به د پرمختګ تر څنګ د ګټو زیان به وي. نو دا مشکل دی. په دې هکله قرآن کریم هم پرېکړه فیصله کړې ده او پیغمبر علیه السلام په دې باره کې مبارک احادیث لري. خدای پاک دا جوته کړی په قرآن کې چې که دوه ډلې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف وو یا جنګېدل سره، دغه نور کسان د راپاڅېږي هغه د آرام نه کیني، ځکه هغلته قرآن منع کړی ده. آرام ناستی په اسلام کې لوی جرم ده. ته آرام کوه او نور خلک دې وژل کېږي، ته آرام کوه او نور خلک دې ناارامه وي. نو د نور خلکو همدا ده چې الله تعالی هغو ته بیا ویلي دي چې تاسو راپورته شئ او په دې باندې غوږونه مه کڼوئ، راپورته شئ. د هغه چا په منځ کې چې جنجال یې اول خو اصلاح وکئ. که اصلاح نه کېدله او تاسو چا خبره نه منله
نو تاسو د هغه خوا کې ودرېږئ چې هغه مظلوم ده یا هغه خوا کې ودرېږئ چې هغه خبره برحقه ده. نو دا د مؤمن مسؤلیت ده او د دنده ده، د وظیفه ده چې دا لیدلې به کوي. او خدای پاک همدې باره کې خدای پاک وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدای پاک دا سوال نه کړی چې خدای دې ما په عمر کې قحطي او بېاتفاقي مه راولې. خدای پاک دا نور سوال نه قبول سو، خدای دې بېاتفاقي او د جنجال سوال قبول نه سه. هلته قرآن کې خدای پاک وایي دا مې انسانانو ته پرېښی ده، دوی د آرام نه کیني تر څو په دې باره کې خپل دین ادا کړي، د ظالم په وړاندې دې ودرېږي، مظلوم نه دفاع وکړي. او په همدې کې به الله تعالی وایي د انسانانو منځ کې اصلاح راځي. که دې کې دا کار ونه کړي، خپل وظیفه سرته نه رسولې، دا څومره بدبختۍ چې منځته راځي یا قتل و قتول چې منځته راځي، دا ذمهواري به د همغه چا په غاړه وي چې هغه څوک آرام ناست دي او مسؤلیت احساس نه لري. دا دوی مسؤلیت ده. ما قرآن شریف آیات تلاوت کوم ویلې چې خدای پاک وایي چې تاسو په اختلافاتو کې خیر نشته، بې عزته به شئ، خو صبر نه کار واخلئ. اول خو دا نه چې په وړو وړو مسایلو خلکو خو صبر کړی ده، په لوړو لوړو مسایلو کې هم خلکو صبر کړی ده. اختلاف ته لاس نه ده اچولی، ځکه اختلاف سړي ته حیثیت نور پرېږدي او پرمختګ هغه کېږي، مخې ډب کېږي دې کې. نو دې ته ضرورت نشته ده چې سړی د اختلافات ته لمن ووهي. ډېرې لارې شته ده چې خپل مشروع روا غوښتنې هغه شریکې کړي او ترلاسه یې کړي. نو د ما په نظر سره دا اسلام کې هم د دې دغه نشته ده، جواز نشته ده، په بشریت کې هم جواز نشته ده. موږ خپل چې مسلمانان یو او دین مو یو ده، مذهب مو یو ده، قبله مو هم یوه ده، نو د دې دپاره غټ هغه مسایل مو سره مشترک دي. په وړو مسایلو باندې غټ مسایل به د لاسه ورنه کړو. نن سبا د نن دور ده، تاسو وګورئ چې اروپا چې تقریبا 45 هیوادونه دي، د مختلفو ژبو دي، د مختلفو دینونو دي، د مختلفو عقیدو او فکرونو خلک دي، هیوادونه سره متحد شول. هغوی اوس یو پولي واحد لري او د نورو په وړاندې ټول متحد درېږي او د ټولو ګټې سره اوس خوندي شوي دي. نو چې کله د یو براعظم یا د یو لویې وچې هیوادونه متحد کېږي، په کار خو دا ده چې د یو هیواد هغه خلک چې دین او مذهب یې وي، هغو ته خو جواز نه پیدا کېږي چې په وړو مسایلو باندې اختلاف ته لاس اچوي او ګډوډي رامنځته. معلومداره خبره ده چې هېڅوک څوک نشي زغملی. افغانستان یو ځلانده تاریخ لري. افغانستان یو پخوانی یو غني هیواد تیر شوی ده. افغانستان نن سبا ډېر دښمنان لري او غواړي د مختلفو لارو نه دا خلک په کشمکش او جنجال کې واچوي. د دې دپاره باید موږ اول همدې ته فکر وکړو چې موږ مسلمانان یو او د الله کتاب باندې ایمان ده، صبر نه کار واخلو، په مسایلو کې ډېر زیات ژور لاړ نه شو، ځکه نن سبا افغانستان دپاره چې یو ستراتیژیکه نقطه کې پروت ده، څوک خیر نه غواړي او غواړي چې دا منطقه ګډوډه وي، دلته جنجال وي، دلته مشکلات وي، تر څو هر څوک خپل هدفونه ترلاسه کړي. په سیاسي لحاظ او په دیني لحاظ دواړو ته سړی باید فکر وکړي. نن سبا خلک کوم ځای ته ورسېدل او د ما په یادښت چې زه ما ته خو یادېږي تقریبا دغه 40 کاله شاوخوا چې ما ته یادېږي موږ ښه ورځ ونه لیدله او هره ورځ مو په ستونزو مشکلاتو کې تېر کړه. اوس هم موږ د همغه د پخواني دور د 15مې او 14مې صدۍ او قرن کې لګیا یو، همغه فکرونه کوو. تر اوسه موږ په کورونو کې چراغ نه لرو چې او خلک چې ده څونه اندازې ته په عصري ژوند کې ژوند تېروي. نو موږ هم باید د دنیا نه هم کم نه وو. اسلام هم دا ایجابوي. زموږ اسلام هم دا وایي چې باید سړی آرام ژوند تېر کړي او په آرام ژوند تېرولو کې الله تعالی امر ده، د پیغمبر خبره ده. انسانیت ته چې څوک سکون ورکوي، اطمینان ورکوي، ډاډګري ورکوي، دې کې لوی اجر ده. موږ ته به هم د دنیا لحاظه هغه وي او آخرت به هم خپل کړی په دې مسایلو کې. نو زه خو هېڅ لازمه نه ګڼم چې څوک چې مسلمان وي او هغه بیا افغان وي او هغه مذهبي اړیکې هم سره مشترکې وي، قبله یې هم یوه وي او خپل ورور سره په مسایلو کې تر دې حده ورسیږي چې هغه کې د مسلمان وینه تویېږي پکې. نو دا وینه تویېدل
د مسلمانانو ضایع کول دا د مسلمانانو دپاره لوی نقصان ده او هغه څوک چې مسلمانانو ته ضربه رسوي د هغوی لپاره لوی خیر ده. ولې نه، ما وویلې چې کلیات موږ شریک دي، جزئیاتو کې که کور کې فامیل ته وګورې، په فامیل کې هم په جزئي مسایلو اختلافات وي، نو ساید د ورورګرۍ نه تیر شي، ساید د پلار د اصل نه تیر شي، ساید د ورور د اصل نه تیر شي، خو سبا که په همدې ورور باندې خوانه د چا دغه راشي، تیری راشي یا چا تهدید کړی وي، موږ یې تهدید هم نشو زغملی. نو مسلمانان باید همدغسې وي، همداسې باید وي، د کور حیثیت ته د موږ او که په مسایلو کې نن کور کې سره اختلافات وي، جنجال وي، خو بل ورځ بیا بل ته بیا د اختلافات سړی د پامه غورځوي، لرې کوي، خپل حقوق غواړي، هېڅوک ورور ته نه پرېږدي. داسې وخت به راغلی وي چې بیا به موږ په دې پښیمانه کېږو، بیا به پښیماني کوو چې د ورور سره مې کور کې اختلاف کو، ښه مې نه کول، نن دغه د هغه ورور ما تر څنګ ولاړ نه ده، زه پلانکي له خوا ځورېږم. که موږ همداسې مسایلو ته داسې بې تفاوته پاتې سو او غټې کړو، نقصان یې بیا ډېر نه جبرانېدونکی ده. پرمختللی هېواد او پرمختللې ټولنه خو څو خواوې لري. اول ما مخکې ویلې چې د هر چا حقوقو ته باید درناوی وشي. موږ کولی سو چې خپله د کومه بشري قوت چې لرو د هغه ټولنې د سبا ښه وړاندې کړو. او دویم خبره ما چې مخکې وکړله چې د حقوق د هر چا حقوق باید هغسې وساتل شي، نظر ته باید پام وشي، د هغه حیثیت ته پام باید وشي، د هغه کې صلاحیتونه چې خدای ورکړي هغه صلاحیتونه د هغه صلاحیتونه سمه استفاده وشي. نو دا شیان دي چې دا موږ په دې ته پاملرنه وکړو او ورسره موږ د دې نه اخواته چې کوم صلاحیتونه لرو او چې کوم استعداد خدای راکړی ده هغه ونسپمو چانه، هغې نه استفاده وکړو او د خپل ټولنې د ولس دپاره، نه د چا دپاره بلکې د خدای دپاره کار وکړو، هلې ځلې وکړو او ورسره موږ باید چې دا د خپل هېواد د پرمختګ لپاره خپل یو ورځ هم ځای نه کړو. نو دا طبیعي ده چې په اتفاق اتحاد کې هر څه نغښتي دي. کله چې سړی په یو کار ته په شریکه پورته شي، جګ شي، کار زر ساعته رسیږي هم، نو په ځانځاني سره هېڅ نه کېږي تر څو چې وحدت نه وي، یووالی نه وي، اتفاق نه وي. نو په دې باندې هېڅوک هم سرته نشي رسولی خپل هدف. کور د ودان پیغام مو همدا ده چې نن سبا د علمیت دور ده او سړی باید تر ټولو کوشش وکړي چې څه زده کړي. جهالت تبعي ده، علمیت رڼایي ده او پرمختګ ده. وخت یې څوک نه ضایع کوي، څوک چې په کوم کار کې لګیا وي هغه کار کې دی ښې هلې ځلې کوي، اخلاص دې کوي او د خیر غوښتنه د خلکو دپاره کوي، خیر غوښتونکی دې وي، شر غوښتونکی دې نه وي، مهربانه دې وي، قهرجن دې نه وي، دلسوزه دې وي او عادل دې وي او مهربانه او عاطفې نه ډک کردار باید ولري. دا مې پیغام ده. دا چې په یو هیواد کې د ملي یووالي اصلي او بنسټیز عناصر قومونه جوړوي، نو د ملي یووالي د ټینګښت لپاره باید قومونه په سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي مسایلو کې په شعوري او عادلانه ډول د ګډون له لارې تفاهم ته رسېدلي وي، تر څو ټول په توافق سره د دغو ګډو موخو د تحقق او د یو واحد سیاسي حاکمیت په چوکاټ کې د خپلو ټولیزو ګټو د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړو. په هیواد کې د ملي پیوستون، ملي یووالي او د باور احساس رامنځته کول او ټینګښت یوازې د قومونو د فرهنګي، تاریخي او اعتقادي ارزښتونو په ډلبندۍ سره، هغه هم د ټولیزو ګټو له محور سره یو ځای په داسې حال کې چې د ملت بېلابېل قشرونه د خپل سیاسي او اقتصادي سرنوشت په ټاکلو کې د واحد سیاسي حاکمیت په چوکاټ کې ګډون وکړي امکان درلودلی شي. نو ضروري او مهمه خبره دا ده چې قومونه په خپل منځ کې باید چې اختلافات جوړ نه کړي. که چیرې د قومونو ترمنځ اختلافات جوړ شول، نو د ملي یووالي لپاره زیان رسولی شي او په اساس ملي یووالی له منځه تللی شي. د اسلام مبارک او ښکلی دین د هرې مسلې د حل لپاره اړین او بنسټیز اصول لري. آیا اسلام هم ملي یووالي ته ارزښت ورکړی
او اسلام هم دا تاییدوي چې د یوې ټولنې پرمختګ په ملي یووالي کې دی. راځئ همدغې پوښتنو ځواب د یو تن دیني عالم احمد الله احمدي له خولې واورو. حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم وقال الله تعالى في مقام آخر في القرآن الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي آيات كريمة سرا الله فاك فرقوري الله فاك باتفاقي الله فاك بارڈر د مؤمنونو په مابین کې دا ختم کړلو ځکه الله فاک او فرمایل چې تاسو واعتصموا بحبل الله جميعا تاسو دی الله پر سي باندې ټول شي ولا تفرقوا الله فاک چې تاسو جدا جدا مکیږئ او تاسو دی الله فاک نعمتونه یاد کړئ اذ کنتم اعداء پیغه وخت چې تاسو دښمنان وای فالف بین قلوبکم نو الله فاک به تاسو په مابین کې مینا او محبت وغورځوي. نو دی آیت کریمات کې دی مسیج دی پیغام مسلمانانو ته پرېښول شو چې ټول مؤمنون باید په یوه رسۍ باندې ارجمع شي، په خپل منځ کې باید بېاتفاقي نه وي، په خپل منځ کې باید اختلاف نه وي، بارډرې نه وي، سرحد نه وي، بلکې د نړۍ ټول مسلمانان باید په یوه کې مسیر باندې روان وي. الله پاک بل ځای کې فرمایي چې ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله پاک چې تاسو خپل منځ کې جګړې ما کوي، که تاسو خپل منځ کې جګړې کوي کنه نو تاسو به خوره ورشئ وتذهب ريحكم. الله پاک چې تاسو به الله پاک هو یعنی هغه هوا بلوړ شي، مطلب ته دا چې تاسو هغه دبدبه تاسو هغه قوت تاسو په خپل منځ کې هغه لوی هغه شتون چې دغه به منځلور شي. نو الله پاک ټول مسلمانانو ته چې تاسو په وکیو مسیر باندې روان شئ بالکل په خپل منځ کې چې دا بېاتفاقي ما کوي. بل ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المؤمنون كجسد واحد، مؤمنون چې دا په شان د جسد واحد دي، ان اشتكى عينه اشتكى كله. کچیرته ادا سترګه کې درد شي اشتکا کله نو دا ټول بدن چې دا هغه په درد باندې وي، او دا سره کنته کچیرته په سر باندې درد شي اشتکا کله ټول وجود نه ناراحت وي. دې کې هم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث مبارک کې چې دا مثال ور کړلو چې مؤمنون دا داس دي لکه یو وجود کچیرته دی یو وجود په برخه باندې لکه مثال په سترګه باندې درد وي نو ټول وجود نه آرام وي تی نبی خوب وي. دا سره کنته کچیرته په سر باندې درد وي ټول وجود چې دا هغه پیغه باندې درد وي نو دا سره کانته مؤمنون هم په خپل منځ کې باید دا سره کانته وي لکه یو وجود. کدی نړۍ په هر کونج کې مؤمنون باندې ظلم کېږي، کدی نړۍ په هر کونج کې مسلمانان باندې چې دا په خپل منځ کې بې اتفاقي وي نو ګویا کې د دې بې اتفاقۍ د دې لامل د دې چې دا هغه ضعف چې دا د نړۍ بل کونج مسلمان ته هم رسېږي هغې نقصان ورته رسېږي. نو دې آیات کریمه کې د احادیث مبارکه کې ټولو کې موږ لپاره دا پیغام ده چې مؤمنون دا چې دا باید په یوه کې لیار باندې روانې په خپل منځ کې باید هیڅ چې دا بې اتفاقي او اختلاف نه کړي. مخکې آیات کریمه کې دې خبرې ته اشاره وکړله چې اسلام په دې آیات کریمه سره چې واعتصموا بحبل الله جميعا تاسو په یوه رسۍ د دین د الله پاک باندې منګولې خواهې کوي. دې ټولو کې دې خبر ده چې په اسلام کې فرقوري نشته، قومیت نشته، نشنالیزم نشته، بلکې ټول مسلمانان کدي افغانستان مسلمان دي، کدي پاکستان مسلمان دي، کدي متحده عربي امارات مسلمان دي، لانډه دا چې د ټول جهان د ټول نړۍ مسلمانان چې دي دا که جسد واحد لکه یو جسد داسې ده هیڅ چې دا په خپل منځ کې باید د بې اتفاقي په خپل منځ کې باید د قومیت ونه کړي. که چیرې کې موږ د الله پاک په دین باندې منګول حق وکړو الله پاک فرمایي چې فقد استمسک بالعروة الوثقى. ګویا کې دې خلکو چې دا په هغه کلکه رسۍ باندې منګولې خواهې کړي نو که چیرته موږ مسلمانان افغانان دا په خپل منځ کې سره متحد وو متفق وو د نړۍ هیڅ قوت د نړۍ هیڅ مخالف د نړۍ هیڅ دښمن دا په موږ باندې نشي ختله. موږ چې دا هغه
په شجاعت کې موږ په بهادرۍ کې ټولو دنیا ته چې دا غزون خیاله ده مګر مسلمانانو د افغانانو همدغه یو ضعف ته کنه چې په خپل منځ کې بې اتفاقه دي نو موږ تاسې باید دغه بې اتفاقۍ ته د پای ټکی کېږدو موږ په خپلو افغانانو باندې په خپلو خوستمیشتو باندې په دې باندې یو غاښ کو چې تاسې د الله رضا دپاره دا بې اتفاقۍ چې دا بې اتفاقۍ چې دی موږ تاسې د عمده ضعف ده موږ تاسې دپاره چې د عمده دغه مرض چې د جرړه ده دا بې اتفاقۍ پرېږدئ په خپل منځ کې یو موټی اوسېږئ په خپل منځ کې متفق متحد اوسېږئ که چیرې کې موږ تاسې متحد شو نو بیا به موږ تاسې لپاره د ټولو بدبختیو د پای ټکی وي قدرمنو اوریدونکو فکری راغون پروګرام تر دې ځایه پورې و چې نوموړی پروګرام ما نور غفور ظهیر درته جوړ کړی او ترتیب کړی و هیله ده چې تر پایه پورې مو راسره اورېدلی وي تر یو بل پروګرامه د خدای پامه